نعمت الله ظهير ته بلنه ورکومه چې دی راسي خپل کلام پر سټیج او د ملګرو سره شیر کړي. نعمت الله ظهير ارشاد. کمال صاحب، شهزاد صاحب، شادمن صاحب، کلمیار صاحب، لیکوال صاحب، ستاسو ټر ټولو په اجازه کلام عرض دی. په لنډ بهر کې مې یو کوشش کړی دی. د کلام مطلب ده چې دلته یې بیا بل کړی اور دی، دلته یې بیا بل کړی اور دی، ملک ملګری د لاهور دی. دلته یې بیا بل کړی اور دی، ملک ملګری د لاهور دی. زه د ماښام ګوله په سوال خورم، زه د ماښام ګوله په سوال خورم، د ده اته جریبه کور دی. مننه. زه د ماښام ګوله په سوال خورم، د ده اته جریبه کور دی. دغه سړی چې دومره خوار دی، دغه سړی چې دومره خوار دی، ګمان کوم ازار د مور دی. د بیا حج کړی په حرامو، د بیا حج کړی په حرامو، حق یې طلب کړی د یوې خور دی. بیا دې رانجه چیرې پیدا کړل، بیا دې رانجه چیرې پیدا کړل، خال دې په غونډه زنه تور دی. مننه. بیا دې رانجه چیرې پیدا کړل، خال دې په غونډه زنه تور دی. پام کوه مه راځه جانانه، پام کوه مه راځه جانانه، د مینې نوم دلته پیغور دی. ودان وطن یې کنډواله کړ، ودان وطن یې کنډواله کړ، کندر کندر دی سوی سکور دی. مننه. زه دې تر مینې صدقه سم، زه دې تر مینې صدقه سم، ناز و ادا دې پر ما پور دی. مننه. مقطع ده. ظهيره ولې ظهير ښکارې، ظهيره ولې ظهير ښکارې، بیا دې په شیر کې زور او شور دی. دلته یې بیا بل کړی اور دی، ملک ملګری د لاهور دی. یوه نړۍ. مننه. دا و ځوان شاعر نعمت الله ظهير چې په زړه پورې اشعار یې په موږ واورېدلو، او ستړی پښتون پیج کوم دی هغه مه هېروئ. او دلته چې څه کلامونه ویل سوي دي دا باید چې شعر سي. آفرین وایم، داد ورکوم د ستړي پښتون پیج چلوونکی محمد واحد لیکوال او خصوصا تیمورشاه کمال ته. جهان جهان مننه.